اوس خو ویله ځوان شوې چې بابا شوې ادرشاه ټکور صاحب له بلنه ورکوم چې راشي. زه به څه ووایم هغه چې څه ویلو نو هغه تاسو ووایئ. او بله خبره دا ده چې دا موږ اسلم خان کې د مشاعرې رواج ډېر زیات نو رضا خان ناتار صاحب د خدای پاک وبخي مشران د ټول خدای پاک وبخي نو هغه به دا خبره کوله چې د شعرونو جوړولو سم ماشین دی. نو متین صاحب به یادو که نه چې لکه دی راغواړم د شعرونو جوړولو سم ماشین دی. د ماشینان موږ سره دغه دي ډاکټر صاحب دی تصور صاحب دی مشال دی. شعرونه ډېر چرینه جوړ کړي دي تر اوسه دا چې کوم ګیرې سپینې شوې خو د یادو کار زموږ ډېر خراب وي. بعضې کس داسې که نه چې د زبیر صاحب متعلق یو ملګري خبره کوله چې دته 80,000 شعرونه یاد دي که نه موږ ته خو بچیانو لس هم نه یادو. نو خبره دا چې سړی دومره ډېره زیاته سټډي وکړي چې هغه دغه شعرونه بیا سړي ته چې نه یادېږي. نو زه به تاسو ته 2-3 شعره ووایم او ملګرو له نمبر ورکوم ځکه چې ناوخته هم شو بدي زمان صاحب را لمانځه نه لړو او موږ دلته یو لاموز هم نه دی کړی او پروګرام چې دی نو اوږد شو ډېر ټایم پې ولګېدو. یو څو شعره چې مې وختو د زړه نه اللهو چې مې وختو د زړه نه اللهو یو غیبي اواز مې واورید اګاهو. چې مې وختو د زړه نه اللهو یو غیبي اواز مې واورید اګاهو. خاپیری دی او کهوری د جنت دی خاپیری دی او کهوری د جنت دی کدلی د ختن وینه معاهو. او مس په مینه کې له هر څه بې پروا وي مس په مینه کې له هر څه بې پروا وي. او یو غیبي اواز راخیږي چې یاهو. او معتکب چې په جولای کې د لاهوتو معتکب چې په جولای کې د لاهوتو ولی تیر د لوی صوفي سلطان باهو. او التجا د ټکور دا د لوی خدایا التجا د ټکور دا د لوی خدایا کړه د مینې په دریاب ورلاهو. دینه پس با ډاکټر زبیر حسرت صاحب له بلنه ورکوم. د دینه پس تصور صاحب له بلنه ورکوم د ګران بابا په یو شعر باندې چې ستا په اننګو خورې ورې خولې ستا په اننګو خورې ورې خولې څرنګه یو ځای شو دلته وروبو. تصور صاحب له بلنه ورکوم چې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی د خپل حبیب له برکته الهی د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړي. په سټیج ناست